له نانوایانو خبر راغلی وایي اوړه مخ په خلاصېدو دي هر څومره زر باید هغه کس پیدا کړو که نه نو هغه کسان به خپلې موخې ته زر تر زر ورسېږي او په اسانه به هر څه لاسته ټول د زړه له کومې خپله هڅه کوي زما سلطانه انشاءالله چې بریالي به شو انشاءالله صالحې هېڅ مې زړه ارامه نه دی ما خپله پرېکړه نیولې ده د ښوونکي د موضوع په اړه زه له سلطان سره خبرې کوم یوه شیبه تا وویل څه کوې هر څه چې شوي په ښکاره توګه یې ورته وایم ته د یم خپلې جزا ته راضي اوسه ما وبخئ اصلا زما ګناه نه وه او اوس زه هېڅ کار نشم کولی سفیر صاحب هیله کوم ما مجبوره وه هیله کوم ما ارامه پرېږدي او مې ویل چې ما ارامه پرېږدي ټول په دې ښه پوهېږي چې اصلي ګناهګاره څوک ده همداسې نه ده صالحې په کوم جرأت داسې یو کار وکړه چا درته مشوره درکړه میرمنې په خیر راغلی خو دا چې دومره شاله یاست زه هېڅ په څه پوه نه شوم کیدای شي ووایې چې له ما نه څه لکه غواړئ څنګه چې مې مخکې ځل په دې اړه تاسو ته وویل غواړم له تاسو سره یو ځای ستاسو په لاره لاړ شم میرمنې د دې وخت را رسېدلی چې موږ د دې بدبختۍ حساب واخلو تاسو څه نظر لرئ ورونو اوس وخت را رسېدلی چې موږ د ماڼۍ د فولادي دروازو تر شا لاړ شو ظاهره غواړم چې سلطان سره خبرې وکړم شهزاده کولی شي وروسته راشي اوس سلطان ډېر زیات بوخت دی نه کېږي ظاهره د ژوند او د مرګ خبره ده ډېر زر مې باید په لار ووینم سلطان ته مو ویل چې زه نه درځم یعنې څه چې نه راځئ ښکاره مې ویل چې نه درځم خبره خلاصه شوه ډېر ښه خپله ښه پوهېږي دا چې نه غواړي بېرته راشي نو ښه ده چې بیخي رانه شي